السلام علیکم عزیزانو. هر کله چې تاسو یوه غونډه لرئ، جرګه لرئ، یا هم یو څو مشران ناست وي یا میلمانه راځي، نو خپل کشران مو د ځانه سره کېنوئ چې هغوی دا هر څه ګوري، هر څه زده کوي. د کومه وخته چې موږ ګورو چې زموږ ټولنه خصوصا نوي ځوانان بل طرف روان دي، چې ښې بیلګې خواله رسانۍ دي، فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاکونه او واتساپونه دي. یو خو دا خواله رسانۍ چې کومې دي، دا داسې یو شی دی چې د چا اصلیت ښکاره کوي. دا بله خبره ده چې ډېر تنې بد څه زده کوي او بدې ګټې تنې اخلي. خو بل خواته چې وګورو، د هر چا هغه سپینه او توره څېره راښکاره کوي. د پردې تر شا دی خپل هر څه تا ته وښیي. که موږ او تاسې وپوهېږو او ځانونه پوهول غواړو، نو هر څوک چې درته ریکویسټ رالیږي، بلنه رالیږي او یا مو د ځان سره ملګری کړی وي، تاسې د هغوی پروفایل یا فیسبوک یا هر څه چې وي سر ورښکاره کوي. تاسو به په دې پوه شئ چې دا سړی د کومې لارې دی. آیا دا سړی ما دپاره ګټور دی او که ما دپاره تاواني دی؟ که څه هم د موږ سره خو دومره ډېر دي چې د ښو او بدو د یو څو د ګوتو په شمېر ښه ملګري پکې لرو، او ښه به ډېر وي خو چې کوم پېژنو. نو زما د خبرې مطلب دی چې مقصد مې دا دی چې تاسو کله هم ښې ټولنې، ښې جرګې او مشران، پوهان ناست وي، تاسو کشرانو ته مه وایئ چې ځه لرې شه. مازې دې ته مو ساتلي دي چې لاسونو ته اوبه در واچوي، چای درته راوړي، ډوډۍ درته راوړي، دسترخوان پاک کا، ټولې کا، ویسایه، غویا بوزه، خر بوزه، سپي باندې ګزار وکړه او داسې نور. نه، همدا دی چې موږ خپل واړه د ځانه جدا کړل، دوی په کومو لار روان شو. موږ او تاسې ګورو بیلګې بیا هم په خواله رسانیو کې، په سوشل میډیا کې موږ او تاسې ګورو چې دا څو ورځې، که څه هم ډېر وختونه، خو بیا دغه یو 2-3 هفتې چې زموږ کوم وروڼه موضوعګانې خو ډېر راځي، په یوې موضوع باندې اخته دي. هغه کسان چې کوم پکې دخیل دي، ښکیل دي، او هغه کسان چې په دې باندې تفسیري کوي، یو غوبل یې جوړ کړی. تاسې باور وکړئ چې موږ یې بیلګې نه شو وړاندې کولی. داسې خلک موږ خو اورېدلي وو، ځینې به مو ویله چې یاره چنګړیان دي او چا به څه ویل. او تاسې باور وکړئ چې دا یې د دې خلکو سپکاوی دی چې موږ دې خلکو باندې دا نوم ږدو. نو دا چا وکړل؟ دا موږ وکړل. دا زموږ او ستاسو بچي دي. دوی د موږ او تاسو نه څه زده نه کړل. که دوی موږ د ځان سره په جرګو کې کېنولی، په مشورو کې هم کېنولی، په خبرو کې هم کېنولی، دوی به ډېر څه زده کړي وی. خو دوی موږ کټې کړل لکه د چرګې بچي. نو دوی په نورو لار روان شو. او اوس خو هر بچی غواړي چې هغه خپل موبایل سره پټ یو ځای کې کښېني، نو د هغې نه څه زده کوي. نو بیا هم د تاسو نه هیله لرم چې خپل کشران د ځان نه مه جدا کوئ، د ځانه سره یې کېنوئ، نظر ورباندې ساتئ، او هغه څه چې ستاسو زده دي دوی ته یې زده کوئ، او خپلې تجربې د دوی نه مه سپموئ. که غواړئ چې راتلونکی مو ښه شي او راتلونکی د شرمېدلو سره او د ناخوالو سره لکه موږ چې مخ یو مخ نشي او خپل ستونزې په خپله حل کاندي، نو یو څه ورته وښیئ او د زده کړو نه یې لرې مه ساتئ. زده کړې ورباندې وکئ، پوهه یې کئ، خپل تاریخ ورباندې زده کئ. دا ستاسو په مخ کې چې دی د خلکو صفتونه کوي، ډېره د بدبختۍ خبره ده. د خلکو د مشرانو چې هیڅ شتون نه لري، د هغوی صفتونه کوي، او خپل داسې مشران لري
چې په نړۍ کې د هغوی ثاني نشته او نړیوال په هغې باندې ویاړي او په کتابونو کې ساتلي. خپل مشران نه پیژني، د پردیو چې تش په خبرو باندې چې سوانح راوسپړي، تاریخ وګوري، په منځ کې شی نه وي، هغه یې زده کړي دي، په هغې باندې ویاړي. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.